سلامونه مو نن له ښکلي او سرسبز لوګر ولایت څخه ومنئ. کابل نه تر ولایته پورې چې دا یو بازار دومره ګڼه ګوڼه لري که چې دا بازار سید آباد یې لري. دا بس همداسې په خیبله راغورځېدلي لاسمانونه یې بلې پرې ګرځېږي. او دغه چې دی دا شی چې کوم جوړ شوی دی دا د میږي په وړیو کې جوړ شوی دی. وړیو کې اوس دا شی کم پیدا کېدی په اثارو ګرځي. ژر سپېلني ورته لوګی کوي زیارت ته تللی چا به یې مخ لیدلی وینه. ځوان بالابان خړې سترګې برګې سترګې نري سترګې ګلابي سترګې ځوانان پهلوانان چرګان غمادان رقیبان دود بادود خدواغې د نمرود. مشهور پال ده مشهور پایل د امن سینک په نوم داسې ښه کان لري اخته لار ورغلې ده ښه ده چې شونډې مې ور نه اخلي د زړه له سره مې لمبې خولې ته راځي. وایي سترګې مې اختر دی زرې زرې د پیشلمي له لاسه یم. اقتصادي وضعیت لکه خراب شوی. مونږ به کته زور و هغه پورته زور وایي وچه ډوډۍ. نه بخاري خو تنها د شپې را پیشلمۍ لګو ګلو ټیم نه لګو. یې خوا د ګوره عذاب میلمه یې دلته نوي سره ولیدله جګه به تا ته ښي څومره مینه ناک دوستانو څومره له مینې ډکه څېره. خپل دی دوکان؟ نه دا برګري. ها ته یوازې د میلمه په توګه ده. ما وایي که د تا دی. سولې پیغام راډیو ډیرو درنو اوریدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو نن له ښکلي او سرسبز لوګر ولایت څخه ومنئ. د روژې څومه ده؟ درویشتمه. ده خو ټوله حساب نیولی که نه حاجي صاحب حساب خو نیولی شوی دی. نن مو د دغه ښکلي بازارګوټي څخه سلامونه ومنئ. د کابل پاکتیا خوست پور مسیر دا زید آباد بازار دی که نه حاجي صاحب غلط شوی خو نه یم. ښه دی د اصلاح لپاره عبید صاحب کسان ولاړ دي. زه نن په دغو وړو وړو بازارونو کې ستاسې لپاره ویډیوګانې کوم. کوم وړه وړه بازارګوټي چې راځي هلته به خبرې اترې له ځوانانو سره مشرانو سره کوو. سلامونه عبید صاحب. سلامونه نیکې هیلې سجاده ستړي مه شئ. ټولو اوریدونکو ته لیدونکو ته هغه څوک چې دا پروګرام ګوري اوري هغې ته سلامونه مینه درنښت او هیلهمند یم چې دا پروګرام زموږ سره تر پای وګوري واوري. د لارې په مسیر به انشاءالله تعالی نن ښې خپرونې به ولرو. حاجي صاحب سلامونه. وعلیکم سلام. پیسې ګڼې لکه چې درنه ورکې شوې دي که څنګه؟ نه ورکې نه دي وروره جانه. خدای دې ښه خو یې وکړي. صبر وکړئ ټولې وایي ټول. څه نومېږي؟ ګلاب نوم یې ده. کوم ځای؟ د لوګر. د همدغه زید آباد یې؟ هو زید آباد. څو روپۍ دې جیب ته واچولی؟ 80 وې؟ 90. مصروفیت یې څه دی؟ مصروفیت زرنج چلوو. زرنج ګټه کوي؟ ښه ده شکر ده الحمدلله. ما وایي که ګټه پکې نشته دی. 1500 پیدا کوو. سلام. څه نومېږي؟ عبدالقدیر. د بوټونه دې ولې دې پښې راولې؟ دا بس همداسې په خیبله راغورځېدلي لاسمانونه یې بلې پښې ګرځېږي. تورې پښې ګرځېږي. تورې پښې د سګرټ څه شی کوي وسړی تا سره؟ دا لږ لږ د مستۍ نه مې راغستی. دا روژه وګوره دغه وضعیت وګوره دا میاشت وګوره او تا سګرټ بالکل لاړې یو شعر وایه راځه. څه شعر به ووایو؟ وایي نری باران دی پاس په لړې وربینه او زورې کورمې ته نصیب راوړی یمه. ښه دوستانو کیسه داسې ده چې دلته دغه ځوانان چې تاسې ګورئ مشران چې تاسې وینئ دا هم ډېرې زیاتې له مینې ډکې څېرې لري. بالکل دا ډېره د دوی مینه ده که نه سړی خبرو ته نه پرېږدي. خبرو ته مو نه پرېږدي. خبره دا نه وه چې ما سره خبره نه وه. خبره دا وه چې خبره در سره نه کېده. ځوانه سلام. جوړ په خیر. صحت ښه دی؟ نوم دی؟ عتیق سپیلني ته ده وې؟ ته لوګی که که نه موږ ته هم لوګی که که نه عابد صاحب ژر سپیلني ورته لوګی کوي زیارت ته تللی چا به یې مخ لیدلی وینه. خبرې پرې کوه که نه. ځوان بالابان خړې سترګې برګې سترګې نري سترګې ګلابي سترګې ځوانان پهلوانان چرګان غمادان رقیبان دود بادود خدواغې د نمرود.
شنې سترګې خړې سترګې برګې سترګې زبان پاسپورټبان سفربان مختبان کورسبان نظرواش نظرواش خدواغې د نمرد ګل پاچا د مسعود شوفه ګل دا دې څومره ډېر شیان پوهوې دا دې چېرته زده کړي دي دا مې ولا خپله زده کړي بس دی که نه لږ خو دته هم لږی که راځه که نه بیا به دغه ته هم لږي که لس افغانۍ به ورکوئ اوس ورکه اوس زه ګورم ورکه چې د دم کار جوړ شي او ته هم ورکه که نه لس ورکه چې څوک پورې ما لیدلی نه بېل صاحب کار باید جوړ شي د دغه ځوان اوس ما سره به ته ګرځې نوم دی نوم مې ګلاب ده وروسته دې وانخلې وسړی نه نه وشکه اخلم او تا میوان عمران کار دې جوړ شو که نه زه به هم 10 روپۍ هم کار سولې پیغام راډیو د ګوري به یې د خیره سره او کارونه خو ښه دي که نه دلته والا موږ د زید آباد اډه کې خلک ډېر پازابوي کله څه شی کوې دلته ټکسیوان یاستو موږ او ته زه راغلی یم سودا اخلم ها بس نو رب دې وکړي چې دغه کاروبارونه درته جوړ شي دا دی تا پیغام هم نشر شو مننه نو کار دې ښه دی کار ګزاره تا دومره اوږد شعر ووایې دا دې شعر زده کړی و دا مې ولا خپله زده کړی بله شپږو کاله څه دې ووایې داسې لنډ وایه د معنا یې څه شوه نظرواش شعر ده فلاني نظرواش شعر ده ډېر دا د نظر ماتې دپاره زمونږ او د مخ نور پسې د واړه مخلوقات مات د تور سترګو او شین سترګو نظر مات مننه ښې شپې پیسې ګټلی شی ورځې جوړېږي 300 400 350 بس درکوئ پیسې به درته ورسېږي سیده دوستانو دا وګورئ تاسې لږه لاره پرانیزئ دلته دا څه شی دی اچار دی مستې دی اچار دی چکنی دا نور څه شی دی خوندور اچار کوم دی اوله درجه اچار لږ خو دا کمرې ته ګوره که نه وسړی مخ دې هم پټ کړی دی ماسک دې هم اچولی مریض یې الله دې شفا درکړي چا چې خوند روغ صورت لیدلی نه وي ربه ته یې صرف یو ځلې ناروغ کړې مودې کېږي قادر شاه لیونی شوی ربه سوال کوم زارۍ کړم لږ یې روغ کړې الله دا خو دې لاس هم مات شوی دی دا خو ډېره غټه دعا باید درته وکړم کاروبار ښه دی الله دې بریالی لره عبید صاحب وطني اچار چکني مستې او نور بېلابېل توکي دلته خرڅول کېږي پنیر هم شته دی پکې مشران سپینګیري ځوانان د دې سیمې مینهناک مهربان له اخلاصه ډک معلومیږي ته څه نومېږې زه سلطان سکندر سلطان سکندر نوم تخلص یې لږ غټ نه دی نه نوم مې هم دا ده سلطان سکندر چا در باندې ښه نوم پلار مې ښه نوم یې ورباندې ډېر ښه نوم دی سلطان سکندر ښکلی نوم دی مصروفیت دی هېڅ شي نه درسونه وایې څوم صنف کې لسم کې زده کېږي دی انشاءالله څومه نمره یې څومه نمره اخري لخوا ناول اخري ناول یې بیا هم ښه چاک ورته وکړئ چې دومره تکړه وي روژه دې ښه ده شکر مننه ته رامخکې شه راځه اوس وایه نه نیسه ولاکې مې همدلته اوسېږې نوم دې ګلابه نوم مې صدیق اتل ده صدیق اتل هغه بیټسمین عابد صاحب راکړه چې را پیدا شو دلته لاره ورته خلاصه کړه تاسې ته دلته راشه دلته خو به خلک غوسې نه کوي زه لاره بنده نه خلک ارام دي ځکه چې دا خلک ټول د خیست او د پکتیا دي مربوط زیات شمول دلته دي نو تاسو کوم ځای مخبره دی منډکې کې د بازک ده د بازار شاته ده منډکې د بازک ده یې خوښې کې پکتیا یې موږ د خیست یو خیست یې مو ته ښکورې چې د خیست یې بل څه شی پسې دی ځکه داسې او دلته څه روغلی نن مازدیګر څه شی کوې والا مازدیګری دغه ډېر سور کې ده ځکه چې په کابل نه تر ولایته پورې چې ده یو بازار دومره ګڼه ګوڼه لري چې دا بازار زید آباد یې لري یا پیلن د زید آباد پل ډېر مشهور ده ډېره ګڼه ګوڼه ده کې دا پل هغه دی که نه دا مخې ته پل د زید آباد ته به لیدونکو ته څه شی وایې بس لیدونکو ته وایم چې تاسو نه زیاته مننه چې دومره زیات تکلیف کړ د خیست نه راغلی دلته ډېر لرې ځای نه راغلي یئ مننه دې نه زیاته کوو ټول صحیح ژوندي دي وایي تاسو ټول دونه همکارانو نه زیاته مننه کوو روژه سره تېرېږي دا سیمه والا روژه خو ډېره ښه تېرېږي خو د شل نه دې خواته یې زه لږ خراب کړی یم هسې هم نوره تېرېږي هسې هم نوره تېرېږي شوی ده ویشتو ته شوله نن 23مه ده کلي ته نه را درومې یاره په 23م خو روژه واوښتم او ښه ده چې سترګې دې وړې دي کله کې غټې وای خوړلی به ښه ده چې شونډې مې ور نه اخلي د زړه له سره مې لمبې خولې ته راځي وایي سترګې مې اختر دی زرې زرې د پیشلمي له لاسه یم سترګې مې ډېرې ولیدلې ما د جانان سترګې په خوب کې ژړوي نه سترګې مې ډېرې ولیدلې زما د یار سترګې منګولې لګوي نه
السلام علیکم. وعلیکم سلام. ټپه وایه که نه شعر دې را خراب کړو. وای د مسافر زلکدن شو مخې وطن ته کوي چې ساه وخیزي نه. خدای دې خیر پېښوي. دا مسافر ملګري زما ډېرې زیاتې برنامې ګوري داسې نه چې دا راته غوسه نه شي. نه بس نو موږ همیش مسافر په الله دې بریالي لري. کاروبار دې ښه دی. څنګه راغلی؟ لږ سودا مودا مخصل واخیستلی شوه؟ او بالکل. بس مننه. ښه دوستان وایي عبید صاحب چې دلته بیروبار لکه چې زیات شو دلته څنګه جوړ په خیر موټر در پسې ولاړ دی شاته دلته نور ځوانان هم ولاړ دي ځوانانو سلامونه جوړ په خیر مشره تا سره غږېږم السلام علیکم محترم څه نوم یې ګلابه نوم یې اکرم خان زدران ده د کوم ځای د کلب د لوګر ابازک سیمې یم او اصلا د پکتیا یو څنګه دی دلته څنګه راوتی دا خو د روژه د رمضان د مازدیګر ټیم د کور ته سودا مودا سړی راوځي لږ څه شی دې واخیستل فلحال چې نه دي اخیستي خو اوس مې نیت ده ورته چې لږ کور دپاره تازه میوه واخلم دغه ځای کې د جرابو د خوالیو د صابونونو ګډۍ مخې ته ولاړې موږ که دا شو تو مې ولیدې دلته درته انتظار شوم نور بیا مخ ته ځم بله جهر دې شم له مینې او څنګه دا روژه دلته په دې لوګر کې ماشاءالله سږکال روژه ډېره ښه ده هوا یخه ده موسم ډېر ښکلی موسم ده نو روژه ډېره ښه تېرېږي مصروفیت یې څه مصروفیت داسې څه خاص نشته بس لږ سپورټسمین یم لږ کله کله لوبې کوو څه شي سپورټ کې کرکټ کې لږ کله رمه کرکټ روژې مازدیګر کې کله کله داسې کرکټ کې کله کله کلي کې هلکانو سره یې وکړو خو داسې خاص چې بالر یې که بیټسمین یې نه بیټسمین یم موږ که بالر یې بیا مې پوښتنه دې نه کړه چې اور کې څه واټ بلونه کې نه اورونه نه کوم بالینګ نه کوم خیر نو خوان دې وکړو ملګرو سره به څه شی شریک یې زه تو لکه چې و پل نه وي لوړ یو که نه دا پل پال ده دا زید آباد پال ده مشهور پال ده مشهور پال ده مس عینک په نوم داسې ښه کان لري اخته لار ورغلی ده دغه ځای نه لوړ د مس عینک ته لار او دا پوره مخامخ مس عینک خو ډېر د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان په اوسني وخت کې تر ټولو مهمترین کان دی بالکل د لوګر لپاره یو غټه سرمایه ده یو لوګر لپاره نه ټول افغانستان لپاره غټه سرمایه ده لیدونکو ته به څه شی وایي زدران صاحب یاره دغه به درته کامرو شو یو ټپه یو بیت یو شعر یوه ټوکه یوه خاطره بخښه کوه یوه مثبته خبره بس تل روژه کې احترام دی بس زدران ټول په کرکټ کې جار دې شم خوشحاله ملي ټیم په ودان دی مننه قربان دې شم خیر اوسه حاجي صاحب سړی ماشه وعلیکم سلام جوړ په خیر سره نوم مبارک دی حاجي صاحب حاجي ګلاب همدغه سیمې اوسېدونکی څنګه راوتی نن څه شی کوې دلته همداسې راغلو بازار کې مالک ترکاري چې کباب ترکاري واخیستله نه مې ده اخیستل اخلي ترکاري کې کومه ترکاري به اخلي ګندنه لږ پیاز به واخلو پیرکي به ترې جوړوی پیرکي به جوړ کړو خوښېږي دی روژه ماتې کې د خوښې خوراک څه شی دی بلا چې یې ښه شی خوار سړی خوښوي خو چې وي چې وي او چې نه وي نشته که نه اقتصادي وضعیت لکه خراب شوی مونږ به کته زور وو هغه پورته زور وایي وچه ډوډۍ روژه دې څنګه تېرېږي روژه ښه تېرېږي خدای پاک حکمت راکوي ښه ده د لوګر په لاره باندې څومره بازار ګوټي دي واړه واړه یو زید آباد دی بل واجان دی بل پل کنداري دی او بل هغه ولایت دی واجانه پورته کنجک ته کلنګار دی بیا ولایت ده مننه حاجي صاحب ډېرې خوږې خبرې دې وکړې په عمر دې ډېر شه خوشحاله اوسئ بس نو زه به داسې ارام لاړ شم خوشحاله اوسئ بل بازار کوم راځي دې نه وروسته بل بازار یو خوا د ګوره میلمه یې دلته نوي سره ولیدله جګه به تا ته ښي څومره مینهناک دوستانو څومره له مینې ډکه څېره په خدای دغه ده مشران ژوندي تاریخونه د رب دې بریالی لرو جای لرو ښه عزت به درکړو خوشحاله اوسئ بس زه ولاړو خیر بل بازار کوم دی لاره راکوئ دوستانو خبره داسې ده چې لوګر کې په زید آباد بازار کې د پل په سر قدم وهو مهمه خبره دا ده چې زید آباد دغه سیمه چې دا د اکثریت د پښتانه پکې اوسېږي د لوی پکتیا خلک پکې اوسېږي او د دې نه مخکې چې سړی ځي پل قنداري راځي د پل قنداري نه بیا چې سړی تیر شي واغجان بازار راځي د واغجان بازار نه چې سړی تیر شي ګلنګار دی چې وایي ګلنګار بالکل حاجي صاحب سلام ښه یې په خیر یې طبیعت یې ښه ده واده اخیستې یاره وا مې اخیستې وو اختر لپاره ماشومانو ته ماشومانو ته څه نوم یې عقل خان د کوم ځای د سپې څنګ
هغه چیرته دی دلته لوګل کې دلته ده و نږدې ده نږدې ده و څه نومېږي عقل خان نه سپېسنګ سپېسنګ او څه معنا لري سپېسنګ یعنې سپینه تیږه خاص سپینه تیږه او پوه شوم دومره خو مې وایي درینه ته کمزوري شوې روژه څنګه تېرېږي والله الحمدلله فضل خوشحاله یې پکې الحمدلله ته خو تازه پکې معلومېږي ماشاءالله الحمدلله طبیعت تازه ده نه ډېر تازه ده ماشاءالله خو دا خلک ځینې وایي خارج نه م لیدلی دا ډېر خارج نه راغلی کوم ځای نه راغلی سعودیا نه سعودي نه دا ځینې خلک وایي دا روژه چې د شلو نه واوړي بیا پسې ګرانه شي وایي انسان کې د کومه انرژي چې هغه هم په کمېدو شي دا رښتیا ده یاره خامخا ځکه چې یو شای مرض ډېر سړی تېر کړي نو خامخا ضعیفه کېږي او دا روزه هم دغسې مثال لري اوله کې سړی انرژي لري سرعت طاقت کې وروسته خامخا ضعیفوالی شي باندې چې روژه ماته یي په چی باندې د لاس ټیټېږي چې زه خو خپله خجوره خورم سنت طریقه مننه حاجي صاحب قربانم ښې خبرې دې وکړې بېګا ته ما سره روژه ماته وایي خوشحالېږم قربان عبید صاحب دلته چې ما ولیدل د ځوانانو د مشرانو کاروبارونه هم ښه روان دي دغه ځوان خپل کاروبار پسې راوتی که نه د چپل خرڅوي اوس چپلک خرڅوم خرڅېږي نن سبا سیزن دی نن سبا سیزن اختر راورسېدو نارینه چپل ډېر خرڅېږي که نه زنانه او د ماشومانو ډېر خرڅېږي مننه چې دا به څه شی وي دا عبید صاحب دا زه ډېر وینم مشره دا څه شی دی مربا ده اچار مربا دي دواړه سره ایښي دي یو ځای اچار ترخې دي مربا خوږه ده نو دا څنګه کوو بیا سره ته څنګه یې ته خوږ یې که تریخ یې زه ولا نه تریخ یم نه خوږ یم ځینې کسان وایي چې که وغوندې نه خوږ یې نه تریخ یې څه یو نیم چاته وایي تا ته غوسه در نه شي هسې مې دا خبره وکړه کاروبار دې څنګه دی شکر د الله نه راضي شکر ده یعنې ښه روان دی لوګر کې نن سبا د څه شي کاروبار ښه روان وي دغه ساحه کې ولا فعلا خو هیڅ شي کاروبار ټول په ټاپه درېدلی ده خلکو کاروبار نه لري پیسې نه لري صحیح مننه خوشحاله اوسئ بس نو هغه کس راته وایي چې نور وارزه ملګرو داسې کوو عابد صاحب څه شو څوک وغږوم دا نه غږي راځه راشه په تک تک کې در سره غږېږم ماشومه څه نومېږې زیا محمد حیدري درسونه دې ویلي دي څومره یولسم صنف کې د کوم ځای د یوپران دغه ځای نه څومره لاره ده دلته نه تقریبا نیم ساعت لاره ده نیم ساعت څه دپاره راغلی دلته خپله دوکان لرو د څه شي دوکان دی موبایلو ته موبایلونه دوکان کې چا سره پلار سره ورور سره تره سره تره سره یم روژه دې نیولې هو لیدونکو ته به ته څه ووایې لیدونکو نه موږ دا هیله ده چې خیر اوسئ مننه دلته راغلی تکلیف هم وبویسته او ډېره مننه تاسې ناستې دلته راغلي لوګر ته او مننه خوشحاله اوسئ څومره ښې خبرې روژه یې نیولې وه عبید صاحب دغه طرف کې ما ته چېرته دا پیکاوړي را معلومې شوې عبید صاحب هغه ځای مشهورې دي مشهورې پیکاوړي دي و مشهورې پیکاوړي کله دې وړي دي ترې وړو یار ماښام یې وړو تا څه کېږي د موږ خو دلته د بازار انډیوالي ده پوه شوې ما داسې نه وی چې خپلې پیکاوړې دي وي اوس اعلانونه ورته کوي نه خپل څنګه دا روژه څنګه ده کاروبار څنګه دی ژوند څنګه دی او وضعیت څنګه دی الحمدلله بس کاروبار هم ښه برابر ده وضعیت هم بس برابر ده انشاءالله مشکل نشته دې مهاله پورې خو انشاءالله روزه ښه تېرېږي خوشحاله یې خوشحاله یې الحمدلله بیخي مننه خوشحاله اوسئ تاسو مننه عبید صاحب خبره داسې هم وه چې هغه تېره روژه کې واځان بازار کې د لوګر مرکزي بازار کې بل کوم ځای و کولنګر بازار یو بل بازار کې موږ خپرونې جوړې کړې وې خو دغه بازارګوټی له ما پاتې و سید آباد که نه ولې ټول لوګر ولایت ته راغلی موږ منطقې ته رانغلی چې دغه کې تو ډېر مینهوال دي تاسو خپرونې ډېر مینهوال دي تاسو رانغلی نو موږ تاسو ته ډېر کومنټونه مو کړل یا بالکل خو مطلب دا خبره مې درته وکړه چې موږ تاسو ډېر مینهوال یو دا سره څه مننه انشاءالله ما خو داسې زړه و عبید صاحب چې دلته به کمه بارنامه ولرو خو دغه ځوانان ډېر مینهناک دي بل هغه ده مینهوال دي دلته کې موږ په سفر کې یو که نه او دا اوس به زه فکر کوم چې خالي روژه ماته تیرا ته ورسو تیرا کنډو روژه ماته به موږ سره وکړئ انشاءالله ډېر به درته خاشول شو نن روژه ماته به موږ سره وکړئ لوګر خلک ډېر مینهوال دي او ډېر مینهناک دي تاسو سره وکړه نر غوندې وکړه قربان ښه وخت ورسه ماشومه ته د رژا ویلې خورې او څه نومېږې دا څه شی کوې سپېلني دود وې آفرین والینې ماشومانو ته عبید صاحب بس کار پیدا شوی دی پام خو دې دی دا به څه شی وي مشره در شو
غوسه خو به نه کوئ ولې به غوسه کوو روژه مازدیګر کې ځینې مشران غوسه نه کوي غوسه کوو کاروبار څنګه دی ښه ده شکر ده دا څه شی دی دا پکوړې سمبوسې چپس دي او څومره خرڅېږي د ورځې جریان کې هغه معلومات نه څه بازار پورې نو 1 کیلو 2 کیلو 15 کیلو 10 کیلو یاره په کیلو نه دی اندازې کله 1000 روپۍ کله 1200 روپۍ سودا کېږي یعنی ټول دغه بازار شاوخوا یې درنه اخلي و کاروبار نه راځي او خوشحاله یې و راځي شکر ده روژه دې څنګه تېرېږي نه روزه خو ښه ده شکر ده خراب کړی خو به یې نه وي نه تر اوسه لوګر کې ګرمي ده که موسم یخ دی یاره تر اوسه خو موسم یخ ده بخاري مو لګولې ده که نه بخاري خو تنها د شپې د پېشلمۍ لګو بیا لوټین نه لګو نوم دې څه و امین الله امین الله او مننه خوشحاله اوسئ دوستانو دا د پیکوړو ځای له ګرم هم و بس داسې به آرام ترې لاړ شم او وبوځم یو ډېر جالب او عجیب کس باندې مې نظر شو دغه طرف ته راواوړه السلام علیکم صحت ښه دی ستړی مست جوړ په خیر ماشاءالله دا پخوانی شړی دی دا شړی پخوانی دی عابد صاحب پام دی دا ډېر عجیبو شیانو نه جوړه شوې ده که نه جوړه شوې ده که نه دې ته دوسې څه مری وایو ځینې ورته مشکڼې وایي او ځینې ورته نور نومونه اخلي څوک شینګلای ورته وایي څوک مشکڼې ورته وایي دا د خپلې لوس نه جوړیږي او دغه چې دی دا شی چې کوم جوړ شوی دی دا د میږي په وړیو کې جوړ شوی دی وړیو کې اوس دا شی کم پیدا کېده په اثارو ګرځي په خاني خلکو په دا زموږ او ستاسې د تاریخ یو مهم توکی دی نن بالکل څه داسې مهم موزیم ته باید وړاندې شي که نه بالکل داسې شی ښه بالکل دا په اثارو کې نه څه چلېږي او نن څه په اثارو ټوله په ګوتو جوړه شوې ده که نه دا ګلان دا مرۍ او دا تا نوم څه دی زما نوم ایده ګل ایده ګل تا چېرته پیدا کړی دا او څومره وخت کېږي دغه تقریبا 50 کلونه زیات کېږي اوهو 50 کاله دوستانو دا وګورئ ته لږ داسې رامخکې شه چې د سیوري ته ودرېږو 50 کلنه دا خو ما نه مشره ده او تا نه به هم مشره وي داسې وایي چې زه یو داسې ماشوم کې وم لکه دغه ماشوم چې ګورې زمي توسې سپینګیري دی خدای وبخښي ما مورې به ماته وړکۍ غونډه جوړه کړې وه بیا چې کله هغه ما غونډله راکې تانګه شوه نو بیا یې دا شرطه جوړ کړی و دا ما په سنده کې سوتلو یې د دې د لوس نه کوه نن اوس مې روخوځی دی اوس په اثارو کې دی نن تاریخ کې چلیږي بېشکه او ډېر ښکلی پکې معلومیږي مننه نو دا خو داسې نه ده چې دا خو دا شی اوس لکه د بل شي سي پورې که هغه سره باد ښکاري دغسې سره باد نه ښکاري دا اثار او د دې جوړول به هم عابد صاحب چې ډېر وخت ونیسي که نه یو ځل جوړول د ترمیمول برابرول بالکل ډېر وخت نیسي نن میاشت و نیمه میاشت وخت نیسي دا د پخوانیو زمانو ساتوی به چې ورته ویل که نه هغه دې هم ساتلې ده که نه ولا نشته خو خیر کولو به چې ته دې شړی سره هغه هم ډېره ښه ښکاري که نه خلکو به اچولې دغه ته لږه لاره پرېږده ته راځه ښه نو دا راته وایه چې د دې اصلي نوم شړی ده د دې اصلي نوم شړی ده شړی یعنې په د وخت څه وخت کې مخکې به یو کاس و د شړی په نوم مشهور و شړی منګال بالکل نوم یې اورېدلی د شړی منګال په نوم مشهور و چې اوس هغه په نوم کې میږ روغلي نو شته اوس نه هغه غریب وفات شوی دی ته د کوم ځای زه ولایت پکتیا ولسوالي مې لجه منګال هغه یو بیت تر په زړه شوی چې وجلانه ډېرې جنکۍ به لیونی کړم زه چې شړی واغوندم تڼ ته مټې ورکړم دا به د تڼ لپاره هم فکر کوم پکار مخکې به سره بالکل مخکې ځو داسې به قدم نلوړ شو فکر کوم هغه ځای کې د لیار هم بندېږي نو د دې سیمې په خپله دولته اوسېږي ژوند ښه ډېر ښه دا به درنده وي وزن به ډېر وي لکه وزن خو لري چې د دغو شیو سره وزن لږ ګرمه نه ده ګرمه ده ځکه د میږي وړی دی د میږي وړی به خامخا ګرمې وي دا پخوا خلکو اچولې او پخوا خلکو به دا شیون ډېر اچوله دا شیون د دوی سره به وو هلته بیا ورجنه بیا غونډله بیا به ور په اتڼ کې وو په ښه کې په باد کې وو دا خو ډېر نن سبا خو خود دا جوړګي نه بیا چې چا سوتلي وي هغه په اثارو کې چلیږي نو لیدونکو سره به څه شی شریک کړي داسې ذهن کې دې څه ګرځي کوم یوانې ما ټپه وایي ته وایه یا بیت وایي ته وایه خو بس د لیدونکو نه خو زه د دوی نه ډېره مننه پردګار بادشاه د داسې وکړي چې موږ دوی ټول ورځنه زندګي مو ګلې ګلزار وي او روژه رانه خفه نه وي روژه رانه قبوله او منظوره وي دنیا دا دنیا مو جوړه وي پردګار بادشاه نه دا غواړو د دوی نه ډېره مننه هره که مننه چې موږ خدمت کوو خیر اوسئ ډېرې ښې خبرې دې سره وکړې اباد اوسئ دوستانو مشر و او موږ تاسو ته د شړۍ په اړه هم ډېر ښه معلومات راکړل او دا زموږ او ستاسې داسې په اثارو کې حسابېږي داسې یو توکی دی چې ډېر کم پیدا کېږي په نن سبا کې
نو زید آباد بازار د آفتاب صاحب خپرونه څو دقیقو ته ورسېده نو داسې به وکړو کرار دلته هم صدقت هوټل او آیسکریم خانه ده دلته هم ځینې د پرچون دوکانونه دي که نه تا دوکان دی څه شي دی د خوراک فروشي ده راځي کاروبار نه بیخي راځي مننه او دغه طرف ته بیا د څه شي دوکان دی داسې نه وي چې تاسې ووایئ چې په یو ځای باندې ودرېدی حاجي صاحب سلامونه دومره ډېر د وچې میوې په سمانلاتو کې ناست خوشحاله یې زړه دې ورته نه کېږي بیخي څه شی دې خوښېږي بس هر شی مې خوښېږي نوم دی میجي اول خان همدې سیمې یې خپل دی دوکان نه دا دی ملګري ښه ته یوازې د میلمه په توګه ما وایي که د تا دی ته خپل دوکان نه لرې نه ښې شوې دوکان د تا و راځي کاروبار نه ښه شکر بس دوکان او نانوایي دواړه یو ځای څنګ په څنګ او څنګه دی دا ډېر چلېږي که دا والله دواړه ښه دي شکر د الحمدلله ډېر پاک دوکانونه دي ځای چې ګورم والله څنګه سودا کوم ځای نه راوړی کابل نه راوړو کاروبارونه ښه روان والله شکر الحمدلله روژه دې څنګه ده ښه ده شکر بیخي بس لیدونکو سره څه ووایې څه شی شریکوې والله څه ووایې نوم دې څه و نوم احسان الله درسونه دې ویلي والله د 12 پورې مې کاروبار کې دې برکت والله شکر کامیاب اوسئ دوستانو خبر څنګه شعر در سره دی ښه مننه بس همداسې به وکړو ځکه تاسې اجازه وي خپرونه به پای ته ورسوو اجازه ده تکلیف دې وبخښه نو چې راغلی دلته تاسو دې لرې چې سفر راکړی وال دې له خوشحاله اوسئ ډېره مننه نه رښتیا وایي و سړی روژه ورځ دروغ څنګه وایي دوستانو د لوګر په زید آباد بازار کې زموږ د نن مازدیګري د روژې درویشتم خپرونه همدومره وه چې تاسې را سره ولیدله هیله ده چې ستاسې د خوښې او ذوق وړ به ګرځېدلې وي نورو بازارونو کې نورو بازارګوټو کې هم ستاسې لپاره خپرونې لرو دا خپرونه زما لپاره هم ډېره په زړه پورې وه کولی شئ کمنټونو کې هم راته ولیکئ چې نورو کومو سیمو کې ستاسې لپاره دا ډول برنامې جوړې کړو د اوس لپاره ما سجاد شاه عابد زادران او په کمره کې آفتاب صاحب ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ